جهنميان چې جهنم ته ورسی نو قران کې راغلي دي چې فتحت ابوابها. دا جهنميان چې ورته ورسی نو دغه وخت کې به د جهنم دروازې کولاو شي. چې دوی را رواني نو د وړاندې نه به دروازې کولاو نه. علما لیکي چې دې کې راز دا ده چې د جهنم ته دروازو رسیدو پورې کسو وجه دې پیش کړه او ځان د اخلاص کړوم نو لا دروازې بندي د نن تلو نه به بچ شي. او چین دروازې د جهنم تر ورسی او تر دغه وخت پورې د مسوجه پیش نکړه نو لاړې عمر لتباش. دا الفاظ د قرآن دی. وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. دلته یو بل نقطه ده. ساق یسوق شړلو ته ویلې. دا جهنميان چې دینو دا ملائکی به شړی ټیلې به ور کوي چې زر زئی. اوس دغه الفاظ الله د جنتیانو متعلقم ویلي. وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا. دغه ساق یسوق ماده ده الله د جهنميانو متعلقم ویلي دي او دغه ماده ده وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. نو دغه شړل او ټیلوال د جهنميانو متعلقم قران ویلي دي او دغه شړل او ټیلوال د جنتیانو متعلقم قران ویلي. نو ګورا ک جهنمی له ملائکه ټیلې ور کوي نو داغه د شان سره خدا مناسب دي. ځکه چې جهنميان به بی عزت خلقي او بی عزت خلقو لټېلې ور کول چي دي نو دا خکار. اوس جنتیان چې دي دا خو به معزز خلق دي. باوقار خلق بي با عزت خلق بي. نو عزتمن سړی لا ټیلې ورکول د ملائکو چې دي دا خدایي توهین دی او داغي بی عزتی ده. لکه اوس ګوره د جمعات کې یو سړی کېړای پټی کړ چې کېړای پټی کړي نو تاسو ټول جمعات پر ټول شي څوک ولا سپېړه ور کوي څوک ولا ټیلې ور کوي څوک جمعات نه بار غورځوي نو پکار دی ور سره کنه ځکه هو غل دی کېړای پټی کړي. او کدی جمعات کې اوس تاسو کې یو معزز سړی دی نیک سړی دی او هغه داسې روان دی ته ولا ټیله ورکې چې زرزه مړه بلې دی خو نه ټی چې زرزه مړه دا به مناسب وي. وای
به یو معزز سړی ته ټیلې ورکول دا خداغه د شان خلاف. نو قرآن هم دغه ماده او دغه الفاظ د جهنمی متعلق هم ویلي دي او قرآن کریم هم دغه ماده او دغه الفاظ چې ده د جنتی متعلق هم ویلي. علماء وايي چې چاله ټیلا ورکول چې دی په دوه قسمه. اوس خدای دیو کې چې تاسو په پوه شئ. یو چاله ټیلا ورکول دی چې غرض داغه بیزتی وي. تی دشمنه اوس تپلار روانه او دشمن په مخه درغه. دشمن په مخه درغه او دشمن در سره داسې وګاواله. نو تب په ډاس کې کنه بکې پښتانه یې کنه ها کتا سو پښتانه و پرون په بنظیر ته ټوپای ور په سرولا پښتانه چرته کتا سو پښتانه نو پرون بم خټک ډانس چي دی ورته کو یعنی خزه ته ګټ یو میاشت ریهرسل کېدو چې وزیر اعظم برازي هغه ته پام کوي چې چرته په ډانس کې خپمه غلطه نه. ٹھیک نور غړې گئی سار میں چا سره خبرې کولې وې زمونږ د لکوالی زمانہ کې به چرته زیات نه زیات الکان چې را جمع شو نو په میخه به سور شو ټپه به ویلا یا به جوار ساتل الته به ټپه ما پی ویلې داغه به زمونږ لوی مستی و. نو ما وی چې هغه وخت کې خو نور څونه اوس ټپو څه ضرورت دی. اوس خو خزه ټپه وای الکان ټپه وای جنکای ټپه وای بادشاہان ټپه وای وزیران ټپه وای مولیان ټپه وای پیران ټپه وای میاګان ټپه وای استاد ټپه ضرورت پاتې نه. اوس غټوله دنیا ټپه وای ته خالی اورا هر کور دم خانه او کنجر خانه دا ټپه پکشتا ګډا پکشتا غزل پکشتا جنکای پکشتا د جنکو اکی میچ پکشتا د جنکو جنگی او هر ځای ښکارې د پکشتا. استاد د ټپو نوبت نه پیخي ته ټپو ته وزګاریږي نه. تاسو خیال ټپه خو باغه لکانو وی چې غریبان به وزګار و یا به پټیو یا به دیو نور څبونه یا به میخه و یا به سنډاو نور څبونه نو په وګ بلاس کې خو یا قربان आवाज به و. اوس خو ټول ملک یا قربان دی. بازارونو کې چې روانه ټول بازارونه صاحب یا قربان. میوزک سنټر دی او کنجر خانی دی او ډم خانی دی او بایسکوپونه دی او سینماګانی دی. اوس خو ټول ملک ډم توب او کنجر توب دی. نو استاد ټپه ویلو نوبت نه پیخ. هغه ټپبم چې چا ویلا پدې پلوسای کې مخدرزی پلوسای ورته وای. یو مولانا صاحب ډېر لوی معلم او ډېر پاک انسان کوڅه کې یو الک پمې خسورو روانو او دا ټپای ویل چې ستا یارانه ډوب جاله ده ډوب جاله ته ور خطا ولاړه ما. مولانا صاحب جمعات نه ورمن ډکړه او دا میخي پیزوانی ونی وو د الک ته وی چې دا څه دی وی دا بیا وای او یې دوه غالک وی چې ما ویلو وای درته بیا ول ما دا وی چې ستا یارانه ډوب جاله ده ډوب جاله ته ور خطا ولاړه. نو مولانا صاحب د حسین په جړه جمعه تراغه او په سجده پریوت چې وا خدای نو د قبر یارانه خدا سي ډوب جاله ده چې زما ورته ډېر ور خطا
الک ټپس پورې ویلې وا او چې کم نیکانو هغه ته مطلب سواغس وی بچیا ټیک دی وې د قبر یارانه داس ډوبه جاله ده چې زما ورته ډیر وار خطا نو عرض میں داو جی چې پختو یا غیرت یا ایمان یا حیا دا خو مونږ کې پاتې نه ده مونږ نه ارسو اوس خالی پختو جبا پاتې ده چې مونږ یې وایو کومو کسانو له چې لږ انګریزي زیات زده کړې ده هغه ته وګورئ نو هغه خبرې چې کوي نو دا لفظ به زه انګریزی کې وایم پښتو کې ماته نه راځي اپ هغه پښتو کې لفظ ویلو باندې بیا شربي نو دا به ختم شي خیر به هر تقدیر عرض داو چې دغه یو ماده ده نو یو تیلا ور کول دي سړی ته د دشمن او یو تیلا ور کول دي سړی ته د دوست ته چې په کلی او په وطن کې پلار روانه او ستا دشمن ستا مخ تراش او په قصد باندې تا سره وګوي نو تب پیډازو چې ته زما دشمنی تا ما سره وګ څنګه واله تا په زور ما سره ځانو مګن او یو ستا دوست یو محبوب وي او ته په لار روانه هغه در باندې رستو نسترګي پټی کی او یا در سره وګوي نو چې ته ورته وګوره هغه سړی ستا دیرینه دوست وي نو داغه په وګي والی به ته خوشحال شې او که خپه بش تاسو وایي علما لیکي چې د جهنميانو ته ټېلې ورکول د ملائکو چې دي دا په اعتبار داغي د شرمول او د رسوا کول وي چې زر زئی خدای بیړه تباکا جهنم تزر ځان رسوي نو د رسوای ټېلې بوي او جنتیانو ته چې ټېلې ورکي نو التبراز بلی التبراز دای ما یو ټکه کړو دي تلک سوچو کوي چې د جهنم دروازې به ترغي بندي چې ترسو پوری ور رسیدلی دي اوس قران کې هم دی رکو کې راځي چې وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها د جهنميانو ذکر چې دی التواو نشتا واو او دل تواو ده فتحت ابوابها اوس به دروازې کولو شي چې جهنميان درورسي او دلته وفتحت ابوابها د جنت دروازې به دوی د قیامت د میدان نه لا را روانم نه چې د جنت دروازې به ورته لري تاسو خیال راغی ماشاءالله پوښیږي به وفتحت اوس د رکو کې ګوري وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وبدبخت وكم بخت تاسو له څوک نو راغلی چې تاسو يرولي وې پوي کړی وې چا نه وې پوي کړی دا کم ځای لرانه دا په جهنم کې ملائکه ورته بیا وي وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها چې دا جنتیان د جنت دروازو ته ورسي نو وفتحت ابوابها دا دروازې به د وړاندې نه ورته لري نو دا ملائکه به پلار ټېلې دې د پاره ور کوي چې هغه کې به وجه بلې
د جنت د میدان نوالا د جنت ته دروازې پورې قیامت د میدان نوالا د جنت ته دروازې پورې با د جنتیانو ته دائیں بائیں لارې سجاو شوي ګلونه بي بوټي بي فرشونه بي چې په دې بدا څه چلی جنتیان به پیرا روان نو دا جنتیان هو بس پیری زمونږ استاد غوندي کا خدای اوس خو به دا سپیره ټول جهنم ته دا خدای ورکړه دا سپیرو نه جنت لڅ کار کړي دي نو دنیا هم تباہ ده او آخرت هم تباہ ده دې سپیرو په دنیا کې ګارانټي سړي دي او قالینونه به سړي دي نو کله به یو قالین ته ګوري کله به ملائکه بټېلې ورګي چې خدای دې ورکړه دا عارضی غوندي خوندونو تمګورا اصلي ته ځان رسوا نا ملائکی بټیلی په دې نیت ور کوي چې دا ګارانټو د قالینونو د سجاوټ تمګورا اغه اصلي شی چې ستا انتظار کوي چې جنت ته کنه جی دغه ته ځان زر رسوا نو د ملائکو ټیلې په دې نیت وی جنتیانو ته او د ملائکو ټیلې په دې نیت وی جهنميانو ته نو د جهنميانو ټیلې په اعتبار داغي د رسوای او داغي د ذلت وی او د جنتیانو ټیلې په اعتبار داغي د عزت او داغي د دوستۍ اوس دروازې ته چورسي نو دروازه کې بددي سلامي کی وقال لهم خزنتها سلام علیکم الله وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین د جنت دا ملائکی بدی جنتیانو ته په دروازه کې وای سلام علیکم سلامی به ورته وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم تاسو ډیر پاک خلق یې تاسو ډیر معزز او مشرف خلق یې پتاسو دې سلام فادخلوها خالدین رانن اوزی دی جنت ته په داسې رانن وتو سرا چې تاسو به ټول عمر په دې جنت کې ای بیا بم ته سوک نو باز دا خالدین قید ور سره ولې ولګید خالدین قید ور سره زکه ولګیدو چې اسنه چې جنت ته د مل مستیا پنیت نه ایستی او بیا به ته وباس کنه جی بیا به ته وباس نو الله به ورته وی چې نفدخلوها خالدین ننوزی دی جنت تا پن نوتو دا ہمیشوالی سرا ټول عمر بتاسو پا دی جنت کی ای بیا بتی تاسو سوکنو بس چه ننوزی سلامی اوشی ننوزی جنتیان ټول جنت اعلان بوشی پا جنت کے چنن دا ټول اهل جنت چی دی خدای به وای دانن زما ملمانه دي اے الله مونږ ته نصیب د خپل حبیب په خاطر اعلان بوشي چې دا ټول اهل جنت نن زما ملمانه دي رومبای روټای با الله وی دی تزکو نو عزیزانو د جنت ارغه شه
حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. د جنت هر شی بداسي چا بنه د دنیا سترګو لیدلې او نه به د دنیا غوګونو اورېدلې. خو دومره قدر حدیث کې راځي چې په جنت کې رومبنۍ میلمستیا به د جنتیانو چې کیږي نو رومبنۍ میلمستیا به د الله د طرف نه نور نعمتونه خو چې صحیح هغه به خو خاص نعمت په پکې د میانو کلیجی وي. میان پیژنې کبان مچھلیان نو خصوصی طور رومبنۍ میلمستیا کې اعلی قسم خوراک بچی آبد میانو کلیجی. اوس د جنت د مئی کلیجی خدای دې ور والا او خدای مور والا نو چې بیا وګورئ چې څنګه به خواندي او څنګه به مزه. دا به عزیزانو رومبنۍ میلمستیا. دین مخ کې به بیا تقسیم کیږي هغه باس په بلی جمعې ته کو. ونن هغه نقطه سره وایو چې دا نور حیوانات چې دنیا کې حلالیږي او په تبرونو والے کیږي او په اور باندې پخیږي او بیا مونږه خورو دې څه ګناه کړي ده چې دوی له په دنیا کې دا سزا ملاوي. دا سوال وکړه ها جی چا څه جواب مهرباني کړی ده ها کړی ده. یو مهرباني دا کوي دا باز سوال جوړول چې زما غرض پکې دا نه چاغه کې زما توبه نعوذ بالله د علماء او بیزتی غرضی یا سی زما غرض صرف تاسو کې یو درد پیدا کولی چې د دین د پاره سره علماء پسې وګرځي او تاسو ته یو کوي او احساس درکې. تاسو خیال را دا تبلیغ والا نه دي، تبلیغ والا دی کی یو درد دی، یو درد پکې پیدا شي چې هغه درد دای چې د څاورېدلی او د سز دکړي نو دا درد دی پکې چې دا زبل چاته مخېما او بل چاته بیان کما. نو دا درد د تبلیغ والو کې خدای پیدا کړی دی چې خبره در سره کوي نو درته وایي چې حدیث کې دا راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلی، مولانا الیاس رحمت الله علیه دا ویلی، فلانی دا ویلی. دا یو درد دی چې قدرت د سړی پړه کې پیدا کړي. په دې جمعهتونو کې وګورئ دوی دود کسا درې کسا سلور کسا ناستی یو ورته بیان کوي نور ورته ټیټ سر نیولې. نو زما صرف داسې قسم یو درد تاسو وړه کې پیدا کول د دې دا مطلب نه دی چې زما د چا بیزتی کول غرض. عزیزانو د دې جواب دا دی چې حدیث کې راغلی دی چې ټول دنیا تاسو د پاره پیدا ده وانتم للآخرة او تاسو د آخرت لپاره پیدا یې. دا ټول کائنات تاسو د لپاره پیدا ده او تاسو د آخرت لپاره پیدا یې. لکه یو بزرگ وایي چې سارا جہاں تیرے لیے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے.
ټول جهان تا د پاره پیدا او ته چا د پاره ته د خدای د پاره پیدا. الله وی دا هر څه ما ستا تابع کړی دي او تب زما تابع. نو سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. ټول جهان تا د پاره ده او تب خدای د پاره. نو ټول جهان تا د پاره دا معنا چې د اسمکم تعالی اسمانونو تعالی غواګانې میخه ګډان چرګان میان وغیرہ 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 دا ټول تا د پاره او ته خدای د پاره. اوس غویان ګډان میخي چرګان وخان وغیرہ وغیرہ دا لالول او خوراک دام قدرت تا د پاره پیدا کړی دا ستا غذا ده. اوس زما راز پکې داو چې دوی ته تکلیف کیږي دا لالولو او د وریتولو او پور د سوځېدو. نو دوی ګناه څه کړي د دې لړ غوندې مثال لړ. تاسو کې به ډېر خلک داسي چې اپریشن یې وکړي کړي دې در چا در کې اپریشن کړي خېټه اپریشن د غوږ اپریشن سترګې چا کړي در کې کټول جوړي. کتا سنی کړه پلارانو بم کړه ترونو بم کړه اسپیټال کې بم لیدلی اپریشن ټیټر تا چې مریض نه نباسي الته یو ټوپای دا چې داسې کی ورته سړی بالکل بیهوش دې زینا تر دې زه پوری سړی سری او سړی ته پته نه لګي. سترګې اپریشن کوي دلته ورته واستنو وي ثابت سترګه ته بار رو باسي پکې څکار کوي سړی ته پته نه لګي. تاسو خیال راغی قدرت ګډ غوا میخه وغیرہ وغیرہ چې مونږه حلالو بیا مونږ خرو بیا مونږ تکی تکی کو بیا مونږ کې مکو. الله تعالی دا غینا هغه احساس د درد او بس په دې خبره پوه شئ ا د درد احساس چې دی هغه تنه او باسي. نو کاغي باندې ارڅ بیا کې لکه د نشې ټوپای چې مریض ته پسر کړي او ټول بدن تکی تکی کې مریض ته پته نه لګي. هغه احساس د درد ته او بس. تاسو به یو بل ټکی وکړئ چې احساس د مریض له ټوپای ور پسر کې او سړی بیوش نو چې څو وخت کې وښ کې راشي هغه زخمونه خو بیا درد کوي کنه کوي. تاسو خیال راغی دا عارضی نشوي چې بیا سړی په وښ کې راشي ځکه چې عمر له بیهوش پرې دی نو بیا د اپریشن ضرورت څه شو خو بس مړ شو کنه عمر له بیهوش نه شي پرې عارضی نشوي. حیوانات چې څو وخت کې تعالی دا عمرې نششي چې عمرې نششي ا بیا هوش کې اډو راضی نه چې هوش کې راضی نه اغه ته د خپل ورته دو او د پخېدو په تبرونو دوالو اډو احساس نه کی. نو الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره. دنیا تاسو د پاره پیدا ده او تاسو د آخرت لپاره پیدا دي. دا نقطه چالي کله دا ځکه نه خیمه چې پرېده چې دا سوال نه پښتنو کې کم کتاب کې لیکلي کم کتاب لکه تیر ورځو کې ما یو مسله کړې و چې د مړي خبر ګرځول چې دی دا خلاف سنت دي چې مړې وشي کنه اعلانونه بنکه په سرکونه افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ پلانے مر گیا ہو پلانی ٹائم بے جنازی په لوډ سپیکر اعلان کیږي او په سوزکو کې اعلان کیږي او چیټه پلانی کلی ل چیټه پلانی کلی ل چیټه پلانی کلی امړې تیری دي قرانو نه دا کلو چیټه ورته یې مړې تیر دا نیتی جړلو غټ سری ورته راشي
کټه سری ورته راشي. 13 ورځو کې دلته یو مړی شو ویلې ول په جنازه په خيار روچتوي چیف منسٹر صاحب جنازه لرا روان زته لاړ مل تعدیره کې کېناستم ما چې چیف منسٹر جنازه لرا دي نو مړی اسیم بخلې شه به مونږ ته څه ضرورت دی لاړ مل تعدیره کې ولک په خیال روچتوي چیف منسٹر صاحب جنازه لرا اے خدایم خوار کچ خوار اے ظالمان جنازه لخوا هغه خلق پکار دي چې د چا زړه وای چې خدای وې بخ زړه وای دا خانان نوابان دا منسټران دا په دین یت راځي چې ستامړې دي خدای وبخ دا په دین یت راځي چې ووټ لبه ولا سبب بیا راځم چې ووټونه را لراږي او په دین یت راځي ستامړې دي خدای بیخ بنیاد وباسي لکه چې وته وي په دې نیت تعالی راځي اوس مونږه چې ستامړي لا قبر وکنستو په تبارک الذی مو ویلا مونږ له د سپی په نظر نه ګوري خو چې خان او نواب راشي ټول ورته ټوکرای کېږي چاله دواله راغله تاسو مړی مغرق دی او ژوندۍ مو مغرق بیړی مو تبا مړی مو مغرق نو ما وی چې د جنازي خبر ګرځول دا خلاف سنت سړی را په سراغه زمونږ د کلی مولیان را ټول شوی دي چې کم کتاب کې دي کتاب دی وخی او کتاب دی وخی مال خبر نه مانو ول دا و چې کتاب دی وخی ا کتاب نامه می چې ورته ولیکله مال ورته چې دی کتاب کې فصل الجنائز دی کتاب کې او دا الفاظ دي چې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات ولی د دې تعرض راځي دا حدیث سره چې پیغمبر ویلي دي چې د مړی په خخولو کې به تلوار کوي نو چې په اعلانونو وخت ځای کې هغه حدیث باندې بیا عمل ناراضي تاسو خیال راغی چې کتاب نامه وروړه خاوه دا کتاب خو مونږ ته معلوم نو بس یخ ککړ کې نه نو خبره دا عزیزانو چې دا درته وایم نه چې دا نقطه چالي کړي دا او قدرت باغه حس د دین او باسي لکه د اوس لړم سړی اوچی په خوا به چې سړی لړم اوچی چلو اله ول به پېشتره او خټ کوي په د پاسه او تړیو دم چې د اله دا ځکلک ورته وړیو میا صاحب له ور ولیو میا صاحب زهر ډیر پاس قاتلی دي زهر ډیر پاس قاتلی دي زهر ډیر پاس قاتلی دي دا یو بل قصه وا ته په اله مزغوته خطرې دي په د پاسه به کپڑے را ټولولې اوس لړم دیو چې راشه واستنده زلوکین ورته وای بس هغه ځای کې درته داسې یو چخوام نه بل لړمی او نه بسی تاسو خیال راغی نه لړمی اورځ دا میرګی نه دی میرګی چې وسړی راشي اله ول میرګی دی پلانی دغه ته بوزي چې پاګوټ کې ورننه باسیو پاکوټه کې دننه کیو پیریان دی او دیوان دی او پلانیان دی او ډنګړې د میرګورا شي ګولای دی بس ګولای د چې وی خوري نه بدر باندې میګی راځي نه بدر میګی وی او نه بد اسپم تاسو خیال راغی نو خبره دا چې زه ډمبري چی چلے ډمبري چی چلے ومنو یو لورغه مېر ما سره زوره ور اجازه ده په خدای باور کوي چې دم واچول مال جوړ لاس را نه پریوت دا سه درد زیات شو مال نور زیات شو ول ډمبر ډیره تیز وا مال ډمبر تیز نه وا دا هغه دم دی چاخون پنجو سے پلار روانو طالبان ناس تو روټای سپور وا ترکاری نه وا ولکه ترکاری نشته و اوسه ول راوړی دا منګوټه چې منګوټه راوړو درې ځله کول هو ویلو پیچو فکر
ولزی خوري چې ګوري د منګوټه د غوړو ډکته سوچا غوړي طالبان په شروع ولکه سبا ته پرې دی سبا له چلا پرې دی خدا کول هم تم یاد ده بس په چوفکاو به غوړي کیږي سبا چې منګه راواغست قل هو وای په چوفکای نه غوړي کیږي وای په چوفکای نه غوړي کیږي اخون پنځوس رحمت الله علیه په بیا راغی ولکه بیا څه چل دی ویجو مغه قل هو په مونږ هم چوفکاو غوړي کیږي نه ول بچیا قل هو مغه د خپل د اخون پنځو نه ده دل خپل د اخون پنځو په کار په دمونو باندې اسمانم زمکه ترازی لړم او مار څه شه دی خو دې د پاره هغه خپل په کار ده زمون خله هغه نه تاسو خیال راکړئ خله زمون هغه نو په دې به اوس ماشاءالله پوه شي وي چې حیوانات موږ د پاره قدرت غذا پیدا کړی ده او دا غذا نه هغه د درد او د تکلیف حس چې ده هغه به قدرت وباسي نو چې د درد حس ته وباسي لکه د نشي پستنې د سړی نه د درد حس وزي نو هغه درد بیا نه محسوس کوي نو دغه سبا د حیواناتو نه د درد حس